سلامونه او نیکی هیلې دوستانو زه تاسو خبر یاستئ چې د ونکوور نه بای روډ روان وم او دا سفر ما ته ډېر اوږد شو، خو پرون راهیسې ما ته ډېرو دوستانو زنګونه ووهل او بعضې ویډیوګانې راولېږلې چې تا پسې ویډیوګانې جګې شوي دي. ما چې وکتلې خدای شاهد حال دی، زه ډېر خفه هم شوم. نو ځکه چې یو څوک راولي مصارف وکړي او چاته درناوی ورکړي او بیا په اخره کې هغه بل څوک درته په لاس کې ونیسي او بیا بدې خبرې وکړي، نو سړي ته منظور ورکوي. یوازې د افغانیت په خاطر باندې زه دا ویډیو چې کوم او زه انشاءالله العزیز سر د سبا نه چې زه استراحت وکړم، ډېر سخت ستړی وم. نو که څوک د افغانیت په نوم باندې ما سره هر سوال لري، ستاسو کشر ستاسو په خدمت کې دی. نو خبره به له دې ځایه شروع کړم چې همدا نازي اقبال وه چې ما راوستله او خلکو به لاندې موږ چې به پاس یو پوسټر واچو، یو اعلان به واچو، لاندې به خلکو یو علم کنځلې او دغه لیکلي. خو په دې حالاتو کې موږ د دې ډېر ښه کنسرت او ښه تدابیر ورته نیولي وو، هغه هم ترسره کړو په ټورنټو کې. نو خو بیا هم څه کسان کم راغله او ډېری خلکو لا دا نغه هم کولې چې دا پروګرام کامیاب لاړ یا ناکام لاړ. او دا په داسې حال کې ده چې زما ډېر نږدې ملګرو ما ته زنګونه ووهل، ما نه اوسه پورې خفه دي چې مه کوه دا مه راوله. او خو په هر صورت باندې ما وویل چې نه، د دې هغه خاوند چې دی هغه د افغانستان د طرف دی، نو په دې خاطر باندې ما د دې هغه وکړله چې را دې شي پروا نه کوي که نه. په هر صورت هغه کنسرت د تېرېدو نه وروسته دوی ما ته وویلې چې صافیه تا زموږ دپاره ډېره زیاته قرباني ورکړله، ډېر مصارف دې وکړل، ډېر تدابیر دې نیولي وو، ډېر په کیفیت دې کنسرت را نیولی و. دا چې که تاوان دې کړی، که خلکو درته بدې ردې ویلي، موږ در سره ولاړ یو، نو موږ به تا ته په کلګري کې په راتلونکو ورځو کې یو بل کنسرت وړاندې کړو. نو هغه داسې و چې په هغه لحظه باندې موږ کلګري ته زنګونه ووهل، زموږ دوستانو ملګري به ټول وویل چې راشئ. موږ همدا خبره سره غوټه کړله چې موږ به راشو، لاړ به شو کلګري ته. نو هغه داسې و چې بیا سهار ته چې د شپه چې تېره شوه، سهار کې چې دوی راپاڅېدل هغه بور شوي وو، ځکه خلکو ته کنځلې او کمنټونو کې ډېرې بدې ردې ویلې وې. نو ما ته سهار کې وویلې چې دا ناشته چې م څنګه وکړله، ته د هغې نه وروسته دا ټکټ وګوره، خیر دی موږ به یو ځلې لاړ شو. نو ما فکر وکړ چې زه ګوره انسانیت ته ډېر زیات احترام لرم، نو هماغه د انسانیت د مخې ما ورته وویلې چې کنسرتونه دې هم پاتې وي، بل دې هم پاتې وي، بس لاړ شئ کور ته، که نه، چې تر څو د خلکو ډېر زیات سپکاوی وکړو، ډېرې زیاتې کنځلې وکړې. دا ټول شاهد یاستئ. دوی لاړل. نو دا خبره زه په دې خاطر باندې کوم، زموږ اختلاف د نظر په بل شي باندې و، خو دوی دا د پیسو خبره منشن کړې ده. نو دوی خو هغه ځای نه نیول کوي چې هغه تا لږ وځوروي، ځکه چې هغه د دوی عادت همداسې دی، دوی ته د ویډیو کول دونه اسان کار ښکاره کېږي چې په کور کې نو دوی ښځې او د مېړه تر مابینه کوم جنګ او جدل راشي، ډایرکټ چې دی دغه ته ویډیو ته مراجعه وکړي او ویډیو خپره کړي چې یاره ته پلانې داسې په ما داسې او په ما هغسې، زما په خولې دا خبرې نه راځي. او اوس زموږ په شخصیت باندې دی راغلی دي، او اوس زما په شخصیت کشۍ باندې دوی کار کړی دی. اوس دوی زما په د کمپنۍ د سقوط اقدام دوی کړی دی او هغه ترسره کړی دی. نو زه به دا ووایم چې کله دوی لاړل، بیا یې ما ته وویلې چې زه داسې کار به وکړو چې اوس دا کنسرتونه 2 دانې وکړه نور، یو ستاسو دپاره یو زما دپاره. نو په دې کې چې کله دوی راتلل، او دا هم په داسې حال کې وه چې ما ته یې وویلې چې که چېرته ستا یو کنسرت کې هغه یو نفر کم راغی، یو سیټ خالي و، نو د هغې پیسې نه موږ نه غواړو. خو بیا هم چې دوی راغله، دوی په ورو ورو د خپلو خبرو نه تښتي، نو د دوی د راتګ سره ما دوی ته پیسې هم ورکړلې. او خدای شاهد حال دی چې ما سره چې زما هغه د کریډټ د ټرانزکشن لیمټ چې پوره شو د ډیبټ کارت نه، نو 1000 روپۍ د دوی پاتې شولې. هغه هم کله چې د شپې 12 بجو نه خبره واورېدل، هغه خو دغه کېږي، بل تاریخ نوی کېږي، هغه هم ورته ما راویستلې، ټیم نه مې راویستلې، ورته ور مې کړلې. سمه ده. دې سره پیسې چېرته وي چې دې نه ما پیسې واخیستلې، دوی سره دوی ته څوک راتلل چې دوی هغه وکړي. ده اوس هماغه خلک چې مخکې دوی پسې خبرې کولې، اوس یې موږ پسې ویډیوګانې جګې کړي دي. خیر زه په دې نه غږېږم، هغه څوک چې اخلاقي جنبه نه لري، د هغې نه سړی ګیله هم باید ونه کړي. او نه هغه خلک دومره ارزي چې زه په هغوی دونه خبره وکړم، نه دونه ورته وخت ورکوم چې دا بل چا چې دا یا په ټورنټو کې اوسېږي یا چا ورته ویلي دي چې دې پسې ویډیوګانې جګې کړه، زه هغوی ته دونه اهمیت نه ورکوم، نه د هغوی صرف دا ویډیو زه دغه افغانانو دپاره کوم چې هغه بې غرضه دي او د ټولنو کې نه دي، بل شي کې نه دي. او د هغوی زړه ته که دا خبره راغلې وي،
زه په لاره وم، بعض ځای کې انټرنیټ کار کوو، بعض ځای کې نه کوو. نو دې خاطر مې دا خبرې وکړلې چې که هغوی په زړه کې دا راځي چې یاره دا سړی ولې دا موضوع ته داسې را پیدا شول، نو په دې خاطر باندې ما دا ویډیو جوړه کړله. سمه ده. پاتې شوله اختلاف د نظر. اختلاف د نظر زموږ په دوو خبرو باندې و چې لومړی د دې نه پیل شو. ما ورته وویلې چې تاسو دا اعلانونه مه کوئ، چې په خپله کومه، خو دوی بیا ماته چې اعلان به موږ هم وکړو. ما بیا ورته وویلې چې دا اعلان تاسو کوئ ورکوټ اعلان وکئ چې په فلانکي تاریخ زما تاریخ دی، په فلانکي تاریخ زما کنسرت دی او زما مینوال کولی شي چې دا کنسرت ته راشي او ستاسو راتګ زموږ دپاره ډېره د ویاړ خبره ده. بس همدومره. دای پکې چې کله اعلان ورته ورکې چې مینوالو سلام علیکم ورحمت الله او بس کله به یو رقم ده، نو بیا وایي چې که د پاکستان یی که د افغانستان یی او ضرور به راځئ او ټول پښتانه به راځئ. دوی خو دا شی لیمیټډ کړي که نه، یو خو چې هاخوا ته د یو مملکت نوم یاد کړي. اوس دا په داسې حالات کې ده چې د دواړو هېوادونو تر منځ تاسو هغه ناخوالې وینئ چې تېرېږي، چې د یو نوم یاد کړي هغه بل ځای کې که ستا مینهوالي هغه ټول دې ته هغه شي چې زه خو نه درځم ځکه چې دې کې خو هغه بل نور خلک هم پکې دي. اوس ضرورت څه دی؟ هنرمند سرحد نه لري. مه یادوه، هېڅ مملکتونه مه یادوه، دا لر پکې مه یادوه، بر پکې مه یادوه. بلکې په وسیع ډول سړی فکر وکړي نو افغانیت ډېر لوی دی او د افغان د عنوان د لاندې چې دی ازبک ورور، هزاره ورور، تاجک ورور، ترکمن ورور، ایماق ورور، پشهیي ورور، پښتون ورور ټول پکې راځي. نو ضرور څه دی چې تاسو یو قوم منشن کوئ. نو ماته ویل چې صافی ستا دا یو یا دوه کنسرټ دی او موږ خو 15,000 کنسرټونه هم ډېر کړي دي او دا موږ په دې ښه پوهېږو. نو ما ویل چې زه صحیح ده. بل اختلاف د نظر دا و چې زه شخصي پارټیګانې جینټ کول نه خوښوم. په ټورنټو کې ډېر نږدې ملګري چې زه نومونه اخلم ما ته زنګونه ووهل چې موږ به شخصي پارټي وکړو د دې دغه کې. خو زه ما ورسره نه منله. په زه ولې نه منم؟ کنسرټ یو افیشل شی دی. زه ټیکټ درته اخلم، زه بوکینګ درته د هوټل کوم، زه تا ته پیمنټ کوم، زه تا ته په کنسرټ کې یو ټیم ټاکم تر څو ته د ولس سره مخامخ کېږي. نو هغه باید په یو چوکاټ کې وي. هغه چوکاټ داسې دی چې هغې کې موږ سیکیورټي هایر کړې ده، هغې کې موږ پولیس ته زنګ وهلی و، هغه د دوستانه همکارۍ له مخې راغلي وو. نو هغه تدابیر موږ نیولي وو. بیا شخصي پارټۍ خو داسې ده چې هغه خو افیشل نه دي. نو هلته خو یو سړی نشم کوي، یو سړی چې دی کینیم کېدای شي کنځلې وکړي، کېدای شي همدې هنرمند ته یو صدمه ورسوي. نو دا په داسې حال کې ده چې زما د کمپنۍ د خوا نه ته راځې او بیرته ځې، نو ستا ذمهواري خو زما ده. دا هغه څه و چې دوی بیا وکړل په ونکوور کې. دوی په دې کار باندې مرتکب شول. دلته ځه او هلته ځه، دلته ځه او هلته ځه. په همدې سره زموږ اختلاف د نظر راغی. زه ځینې لږ زره مرور وم او دا ټولې خبرې د دوی د پیسو خو یو وار بې بنیاده دي. چې دوی دا خبره کړې چې کوټه یې ماته نه ده نیولې او د کوټې رابطه باندې دوی خبره کړې، هغه ټول بې بنیاده دي. ما سره د هر یو شي خپل ثبوتونه شته دی، ما سره هر یو ټرانزکشن موجود دی او د آخري ورځې چې د دوی چیک آوټ کړی دی ما په خپل لاس باندې کړی دی. ورته ومې ویلې چې تاسو به میدان ته لاړ شئ، د موټر به درته ولاړي، تاسو به ورسئ، تاسو لاړ شئ. او کله چې دوی لاړل ورو موږ ته بعضې خلکو په لاس کې ونیول او دی چې زه تر څو خبرېدلم دوی ما پسې ویډیوګانې کړې وه. ویډیو چې ما ولیدله ما لیکه اوس به دی مننه کوي چې د صافي ورور مننه چې تر دونه اندازې پورې دوی موږ سره زیار وباسته او هغې وکړه. هغه چې موږ ولیدل هغه خبره داسې الفاظو کې کړې وه چې هغه زما خدای شاید حال زړه ته مې ډېر درد ورسېدلو. زه یو افغان یم او موږ افغانان هېڅکله داسې نه شو کولی. موږ د خپل میلمه قدر کوو، تل مو کړی دی، په دې باندې موږ مصارف کړي دي، په دې موږ هر څه بایللي دي. موږ په دې فخر کوو تر څو زموږ یو میلمه بیا که میلمه داسې میلمه وي چې تاسو په خپله د پخوا نه پېژنئ او هغه خپل ځان نه ګوري. نو زه ته حتی نن سبا د هنرمندۍ لقب هم نشم ورکولی، دغه هنرمند په قطار کې نه راځي. او کله چې ما خدای نخواسته یو غلط کار وکړم نو خو زه خو دوی به شاهد دي چې زه په 11 د اکتوبر باندې ښه یوه ایجوکیټډ سندرغاړی چې هغه ډېر ښه استعداد لري، هغه ما د هغې کنسرټ ونیو. دی په خبره ده، په همدې باندې ډېر زیات هغه هم شوله مرور هم شوله چې دا ته ولې هغه راولې. نو زه خو پروګرامونه لرم، زه خلک لرم، زه د خلکو ما د ډېر ولس حمایت ترلاسه کړی دی، د ډېر زیات ولس په مختلفو کارونو کې ما حمایت د خلکو ترلاسه کړی دی. نو زه آیا زه خو بدلیونی نه وم چې زه خپل حمایت د لاسه ورکم.
او دا ویډیو اوږده شوله